سلامونه ملګرو، هیله درو جوړ او صحتمند به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. د ویډیو کې دوستانو تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ ګټای او صرافۍ کې تقریبا 15 تر $10 وګټئ. راځئ ویډیو ما سره تر پای وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ چینل سبسکرایب، د ویډیو لایک کړئ. دوستانو لومړی که غواړم ووایم چې دغه پروسه وړیا نه ده، نو تاسو سره باید په ګیټ صرافۍ کې لږ تر لږه یو $10 $15 دغه شاوخوا وي. نو کله چې مو $10 یا $15 خپل اکاونټ ته ولیږل، نو تاسو به بیا دلته راسئ د ارن صفحې ته. دا دوستانو دغه ډول ټاسکونه دي، په دې کې زیات ټاسکونه دي خو زیاتره په درد نه خوري، ریوارډ په کم ده او څنګه ده له موږ نه مصرف ډېر غواړي. نو پر دې کې موږ صرف او صرف یو ټاسک باندې کار کوو چې هغه دغه لومړنی ده چې دې کې تقریبا $2,000,000 په کاروونکو تقسیمېږي. هغه څوک چې ګډون کوي او تر اوسه 40,000 کسانو پکې ګډون کړی. ښه، نو دې کې موږ څنګه ګډون کولی شو؟ دې کار لپاره به لومړی تاسو په جوین نو باندې کلیک کوئ ملګرو. داسې مو ووهه، دغه ټاسک په ځان سره لومړی جوین کوئ ملګرو. دوستانو کلیک چې مو وکړو دا ډول صفحه راځي، دلته به لومړی تاسو ته جوین به ووهئ، دې کې به جوین شئ. او دلته دوستانو دا یو څو دانې ټاسکونه لري چې هر یو ټاسک تاسو ته پوره کوئ هومره تاسو ته ګټه یا ریوارډ درکوي. دا ګورئ لومړنۍ برخه کې د 2 ټاسک لري. لومړی چې دا دی چې $500 فیوچر ټریډینګ ولیوم پوره کوي، ولیوم نه چې $500 باید در سره. دومن دی چې $3,000 فیوچر ټریډینګ ولیوم پوره کوي. لاندې دوم سټپ کې هم د 2 ټاسک 3 ټاسک لري. لومړنی وی چې $1000 ولیوم پوره کوي، دوم وی چې 3000 او دریم وی چې 5000. نو دې کې تاسو ګورئ ما ګډون کړی ده او 500 مې پوره کړی، 2000 مې پوره کړی، 1000 او 3000 مې هم پوره کړی، 5000 پاتې. نو طریقه به هم تاسو ته وښیم چې څنګه پوره کیږي. دلته دوستانو هر ټاسک لاندې تاسو ته ټریډ لیکلی، په ټریډ به تاسو کلیک واخلئ دوستانو. چې په ټریډ مو کلیک واخلئ دا ډول صفحه تاسو ته راوړي. څنګه چې ما تاسو ته وویل دغه کار تاسو په $5 او $10 هم کولی شئ، خو تاسو که چېرته په $9 یا $8 هم دا کولی شئ. نو دلته به لومړی تاسو راشئ، دغه ځای کې به کلیک کړئ، دا به ایزولیټ انتخاب کړئ، دا به کراس شي تاسو ته، خو ایزولیټ یې کېدئ او کنفرم به کړئ. او دلته دا ایکس ده، دا ایکس دوستانو که چېرته تاسو سره $10 اکاونټ کې بیا 3 باندې کېدئ، او که لسونه کمې لکه 5 یي بیا تاسو په 5 کېدئ، او که تر دې هم در سره کمې نو بیا ایکس پسې ډېر وهئ. نو ټاسک په $3 $2 هم کېږي، خو بیا به ایکس پسې غټ وهئ. نو زه خپله په $10 کار کوم. $10 بهتره ده دوستانو، خطر یې کم ده، یعنې دا کوین ډېر جګ او ټیټ کېږي، بیا دې کې فیوچر کې ممکن کله موږ تاواني شو. نو په $10 یې خطر کم ده، خو که په لسونه په کمو هم کوي مشکل نه لري. ما 3x انتخاب کړ. دلته به دا لیمټ تاسو ته لیمټ به مارکیټ انتخاب کړئ، دا ګورئ مارکیټ. او دلته به دوستانو اندازه ولیکئ، په $100 یې واچوئ. زه مثال $10 ورته لیکم، دا ګورئ په $10 هم ماته واځېږي. نو زه ورته لس لیکم دوستانو، تاسو به یا لانګ وهئ یا شارټ. لانګ او شارټ به وهئ، زر به بیرته بندوئ چې بیا ټریډ خودی واکې تاواني کېږئ تاسو. نو زه راځم دوستانو شارټ باندې مې کلیک کړ، پوزیشن راواستو، بیرته به هم دا دقه کې کلوز کړئ. نو دا د کلوز مې کړ. نو تقریبا په $10 موږ ووهه دوستانو، یعنې څنګه شو دوستانو، موږ په لسو راواز کړو او په لسو مو بیرته بند کړو، یعنې دا ټوټل ولیوم موږ ته حسابېږي دوستانو شاوخوا $10. $10 ولیوم موږ ته حساب شو. نو په همدې ډول به تاسو واخلئ او خرڅوئ. زه مثال بیا راځم یو 10 واخلم، دا ځل لانګ وهم او زر به بیرته څنګه کړو، دلته به یې بندو. زر لږ څه نیټ هم ضعیفه ده، وایفای ده، نو دا واس شو. نو بیرته به یې زر دلته بند کړو دوستانو. نو تاسو بیا عاجل بندوئ، پرېږدئ بیا نه چې تاوان ونه کوئ. نو په دغه ډول بیا اخلئ او خرڅوئ. چې کله ټریډینګ ولیوم مو دوستانو شاوخوا $500 شو. نو بیا تاسو ته څنګه کېږي، لومړنی ټاسک څنګه ده دا تاسو ته تکمیل کېږي او تاسو ته ټیک درکوي په دا ډول. زه اوس روان تاسو ته به یې وښیم. نو په دا ډول تاسو ته تکمیل کېږي دوستانو. دا ګورئ زما تکمیل شوی، څنګه دلته یو ټیک ورکړی. کله چې تاسو ټریډ کوئ بعضې وخت اټومیټیک تکمیلېږي او بعضې وخت نیم ساعت وروسته تاسو ته حسابېږي. نو بیا ورته انتظار کوئ، مشکل نه لري. نو په همدې ډول به مخته ځئ. دا دوم ټاسک تکمیل کوي، ریوارډ ډېر درکوي، $2000 ټریډینګ ولیوم ده. لاندې راځو، دا بلې بیا 3000 ده، که مثال 1000 ده. البته که چېرته تاسو اول او دوم ټاسک تکمیل کړئ دا خپله کېږي. بلې 3000 ټریډینګ ولیوم ده او بل چې دا 5000 ده. نو دې کې دوستانو جایزه تقریبا له 15 تر $10 ده. ستاسو خپله خوښه، تاسو کولی شئ مثال یو ټاسک هم تکمیل کړئ، د هغې اجازه درکوي.
که 2 تکمیل کې ډېره جایزه، که 3 تکمیل کې ډېره، پسې همداسې ډېره. نو ما خپله ټول تکمیل که او په دې پروسه دوستانو شاوخوا 3 تر 4 ډالر ټریډینګ مصرف راځي. کله چې که چېرته تاسو غواړئ تر دا ټول ټاسکونه تکمیل کړئ، یعنې 15,000 ډالرو پورې دې کې ټریډینګ والیوم وکوئ، بیا شاوخوا 3 تر 4 ډالر په دې کې مصرف پر تاسو راځي. نور تاسو پورې اړه لري چې یو ټاسک تکمیلوئ او که 2 تکمیلوئ. نو دغه طریقه وه او که رسک منلی شئ یو 100 ډالره نو دغه تکمیل کړئ او ریوارډ به تاسو ته وروسته له دې چې د ایونټ تمام شو، یعنې 14 ورځې وروسته تاسو ته درکوي، یعنې شاوخوا 15 ورځې وروسته د دې جایزه ستاسو اکاونټ ته څنګه کېږي را رسیږي. نو دغه طریقه دوستانو ایله د خوښې وړ مو